اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. زه دلته راغلی یم برقي تذکرې پسې، د برقي تذکره والو کاغذي تذکرې پوه شوې هغه چې جیب کې ګرځولې خرابېدلې شکېدلې پوه شوې او پاسپورټ کې مشکل و چې ور به دې وړې جنجال یې ډېر و. دا برقي تذکرې ډېرې ښه دي، اوس اسانه ده کار یې، پاسپورټ کې دومره ستونزه نه غواړي. ارزان قیمت اوسېدونکی یم، زه دلته راغلی یم چې بایومتریکي تذکره جوړه کړم او خوشبختانه دلته بایومتریک وشو. خو غواړو دې لپاره چې هغه کاغذي کې و جالکاري کېدله او شکېده داسې غټ و جب کې نه جایېده، نو د دې لپاره اوس چې دا پاسپورټ په اسانۍ اخیستل کېږي او جهاني ده، لکه ډېره اسانتیا پکې ده. زه راغلی یم دلته الکترونیکي تذکره واخلم، نو هغه تذکره کاغذي وه، هغې فایده نه لرله ځکه چې شکېدله به هم جب کې به دې ایښودلی نه سله، نو دغه له وجه نه هغه تذکره مونږ پرېښوله، دا تذکرې ته متوجه ورکړه. او دا تذکره ډېره ښه شی ده ځکه چې بایومتریک دې کېږي، فامیل نوم دې راځي دې کې، څوک داسې نشي کولی چې تا فامیل کې ځان ثبت کړي او بل چاته دې شي اجازه هم نه ورکوي.